او داسې وایې زموږ خواته نستي ده د زړه کړای د صبر جوبټه خو چې هواره کړو لالیا ما باندې اول 2 متر خاورې کړی امبار زما رقیب د بیا خلاصې تڼۍ راځي یو زړه و چې همغه شیبه مات شو ستا په مخ کې نازک و د اول ځل ملاقات لکه بنګړه ډېر مایند ډېر په سختو لارو پرېښول قچکبرې مه به وکې کوه نه کې کوچ و که شیدې وې که راشونه په کټه وو نه ستا د سپینو ننګیو په رقم دا یو رواج د پښتنو په ما ډېر بد لګېږي چې ظلم ورور وکړي په بدو کې یې خور واخلي هاي ټول مې کړه پرېوتی یم زرې 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 مات یم د درې رنګه بنګړیو په رقم بنګړیو په رقم او پاس کابل خفه دی له مستیو هم لوېدلی ورشو کله کله د پردیو په رقم مغروره نه دی هسې ستا نظر کې داسې ښکاري پاچا ملګری کړه چې څه رقم طبیعت لري د برېښنا پړکو ته اوس هم ګڼ سلامونه کوم سپېره قسمت ستا ناڅاپي غېږه دا کله کېده او د زړه رضا دی و چې لاړې ګنې قرآن دې په سر چا نیولی او په مېلمنو دې ډزې وشه په مېلمنو دې ډزې وشه تر نیمې شپې پورې یوازې ناسته او ستا اخلاص مې ولیدو ملګریه ما په هغه ورځ پورې د لسین کړمه او ګډ دې په سور ور کړمه زما دوسته هیواده زما به دا چرته له زړه وځي ګل افغانستان وم په نړۍ باندې دې چور کړمه او د دنیا د ذاته کله معلومیږي د دنیا د ذاته کله معلومیږي دا جنۍ د کوهي کاپ راتښتېده دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي زا کچ په پله په پله د کلي لاره کړو لالیا فضا د مازدیګر به مزیداره کړو لالیا او داسې وایې زموږ خواته نستي ده د زړه کړای د صبر جوبټه خو چې هواره کړو لالیا زبردست دی او په خو کې خو چا پرې نه خو چې موږ د یو بل شو رادرومه چې ځانونه ګناهګاره کړو لالیا حد دی یاره او تا زه ټپک یاد کړم ما د نوم غزل کې واخیست تا زه ټپک یاد کړم ما د نوم غزل کې واخیست خوږه ده دا جګړه به دوامداره کړو لالیا ډېر زبردست دی او چې ته وایې منم یې خو زړه څه ډول کړم صبر چې ته وایې منم یې خو زړه څه ډول کړم صبر هوا څنګه په موټي کې ایساره کړو لالیا خیر د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو مالالو او غازیانو ستړي مه شئ هیله ده تمه ده تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ قدرمندو د شاعرانو دیره مو یو ځل بیا د خوست ښایسته سیمې میلمه کور ته راوړې ده ملګري را سره دي وسیل وصال صاحب او همداشان زموږ یار قدرت الله حقیقت صاحب ډېر زبردست شاعري کوي ډېر زبردست خیال او فکر دی نو راځئ بنډار تر پای را سره واورئ او د دوی د ښایسته ښایسته غزلونو او بیتونو خوندونه واخلئ نو وصال صاحب زموږ د شاعرانو دیرې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ مننه پاچا صاحب کور ودان لومړی کې خو ته هم ستړی مه شئ حقیقت صاحب دواړه تاسو دواړه ستړي مه شئ بیا اورېدونکو لیدونکو ټول ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي او تا نه پاچا صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکوو موږ مو دلته رادعوت کړو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه وصال صاحب کور ودان موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو نو حقیقت صاحب ته هم ستړی مه شي ښه راغلاست درته وایم بخیر راغلی مننه پاچا صاحب ته وصال صاحب زریات صاحب او ټولو لیدونکو ته ګڼ ګڼ سلامونه وایم بختور یم خوشحاله یم چې په اول ځل د شاعرانو درې خپرونه کې تاسو سره یم او تاسو موږ دلته راوستو کور مو ودان موږ هم خوښ یو حقیقت صاحب خپرونه به هم مخته وړو نو زه خو وایم چې په یو څو بیتونو به وصال صاحب ته دعوت ورکړو چې غزلونه ترې واورو مهرباني نو دغه د اندیال صاحب بیتونه دي چې شازرګری مو به وکې کوه نه کې ستمګری
مو به وکې کونه کې او هر یو غړی د عظیمه سرمایه ده میلیونر مو به وکې کونه مو به وکې کونه کې او د مهمو پروژې منشیب د زوم د مهمو پروژې منشیب د زوم انجینر مو به وکې کونه کې مو به وکې کونه کې او ډېر مایند ډېر په سختو لارو پرېښول ډېر مایند ډېر په سختو لارو پرېښول قچکبرې مو به وکې کونه کې او د اندیال مخ ته وړه غږېږې اننسرې مو به وکې کونه کې ډېر ښه دی مثال صاحب ستا څخه یې اورم مننه پاچا صاحب اجازه ده بالکل مهرباني قربان هم شم زه خو لومړی کې یو دوه بیته وایم چې پاچا صاحب یاره څه نخرې دې په ما وکړلې یاره څه نخرې دې په ما وکړلې درده ښې توبې دې په ما وکړلې یاره څه نخرې دې په ما وکړلې درده ښې توبې دې په ما وکړلې ژونده تا هم مخ په بله واړوه وخته مخسرې دې په ما وکړلې واه واه قربان پاچا صاحب ډېر عالي و غزل درته وایم چې غزل څه داسې دی چې مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي مننه مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي فکر کړم هر څه له بېوسۍ راځي واه 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 مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي فکر کړم هر څه له بېوسۍ راځي او ځي او دوی سره خو ټول عمر دښمنیو پاتې شوي نن څنګه بیا موږ ته په دوستۍ راځي دوی سره خو ټول عمر دښمنیو پاتې شوي نن څنګه بیا موږ ته په دوستۍ راځي او ځي ما باندې اول 2 متر خاورې کړی یم بار زما رقیب د بیا خلاصې تڼۍ راځي او ځي ډېر زبردست دی ما باندې اول 2 متر خاورې کړی یم بار زما رقیب د بیا خلاصې تڼۍ راځي پاچا صاحب خدای که په 5 روپیو ځان کمه سر ټیټی زه چې ومه لاس ته به روپۍ راځي او ځي بېشکه خدای که په 5 روپیو ځان کمه سر ټیټی زه چې ومه لاس ته به روپۍ راځي او ځي او مګر زه اوزګار کوڅو کې بدې ښکارې دې لار باندې سکول ته مکتبۍ راځي او ځي واه بهترین مګر زه اوزګار کوڅو کې بدې ښکارې دې لار باندې سکول ته مکتبۍ راځي او ځي او زه په جګ اواز تر اوسه نه یم خندېدلی ته وایې چې تا ته خوشحالۍ راځي او ځي واه واه زه په جګ اواز تر اوسه نه یم خندېدلی ته وایې چې تا ته خوشحالۍ راځي او ځي او زه هغه وصال یم دومره نه یم خراب شوی ما پسې اوس هم کور ته جینۍ راځي حقیقت ځان صفت یې پکې وکړه لږ دې کړی نه ډارېږم شور جوړوم ښه په دې پوهېږم دا ژوند ښه شروع شوی د مرګي لپاره ده زبردست دی او رایې نه کړې پوه شومه چې ښه سم ګناهګار یم رایې نه کړې پوه شومه چې ښه سم ګناهګار یم جنت خو یې جوړ کړی جنتي لپاره ده حقیقت صاحب غزل درنه اورم زرې یم مات لکه بنګړی زرې یم مات لکه بنګړی زرې یم مات لکه بنګړی ژوند څه دی خو انځور دی د میرات لکه بنګړی او د یو چا په ظاهره دومره لرې یم چې لرې یو چا ته ورنږدې یم دومره زیات لکه بنګړی او یو څه لحظه په ځان کې وم بیا ورک ومه د ځانه یو څه لحظه په ځان کې وم بیا ورک ومه له ځانه تر دې مې رسېدلي خیالات لکه بنګړی او داستانه وروسته سم په ماتېدو او غورځېدو دي داستانه وروسته سم په ماتېدو او غورځېدو دي داستانه وروسته داسې دي خیالات لکه بنګړی یو زړه و چې همغه شیبه مات شو ستا په مخ کې
یو زړه وه یو زړه و چې همغه شیبه مات شو ستا په مخ کې نازک و د اول ځل ملاقات لکه بنګړی او د هو او نه جواب یې سخت مشکل دی نه پوهېږم د هو او نه جواب یې سخت مشکل دی نه پوهېږم تا څه عجیبه وکړل سوالات لکه بنګړی او ور وخانده چې لږ د حقیقت لیونی خشي ور وخانده چې لږ د حقیقت لیونی خشي چې تل شي دړې وړې مشکلات لکه بنګړی واه واه سړی شرم دی ژړلی نه شو زمونږ څومره بې زبانه غم دی او زما په خوله لا خندا هغسې ده ما ته په یو دوه کې حیرانه غم واه وصال صاحب د حقیقت صاحب په هغه بیتونو باندې تا ته وار درکومه چې ژوند مو کله کړی د سړیو په رقم مړیو خو تمثیل کړو د ژوندیو په رقم او پاس کابل خفه دی له مستیو هم لوېدلی ورشو کله کله د پردیو په رقم او خولې سره د فکر کوه زړونه به زخمي کړې بعضې کیسې درومې د مرمیو په رقم او کوچ و کشیدې وې کراشونه په کټه وو کوچ و کشیدې وې کراشونه په کټه وو نو ستا د سپینو ننګیو په رقم ډېر زبردست او ټول مې کړه پرېوته یم زرې ټول مې کړه پرېوته یم زرې مات یم د درې رنګه بنګړیو په رقم او نوره نړۍ څه د ښکلول دي د یو بل موږ سره خورو لکه د سپیو په رقم او روغ هم داسې روغ دی چې توبه خدایه توبه خدایه توبه ښه دی حقیقت د لیونیو په رقم واه زبردست دی مثال صاحب بیخي غلی ناست یې غزلونه خو درنه اورو ښه زیات قربانم شم پاچا صاحب دا چې حقیقت صاحب خپلې غزلونه وړاندې کړه ډېر خوند مو واخیستو نو زم یو څو بیتونه وایم بیا غزل وایم چې دا امکان نه لري چې تا رانه په زور واخلي پاچا صاحب دا امکان نه لري چې تا رانه په زور واخلي دا به یې ولري چې سوال زره یې شور واخلي او دا یو رواج د پښتنو په ما ډېر بد لګېږي چې ظلم ورور وکړي په بدو کې یې خور واخلي بېشکه دا یو رواج د پښتنو په ما ډېر بد لګېږي چې ظلم ورور وکړي په بدو کې یې خور واخلي او خدای زما عمر هم ورکړه راته ډېر ګران دی مرګ خو نړۍ دی هسې نه چې رانه ورور واخلي واه بېشکه اجا صاحب دا مې مشر ورور دی ګلاب لالا ته د بیت ډالۍ خاصه و چې مینه دې ورته ډالۍ خدای زما عمر هم ورکړه راته ډېر ګران دی مرګ خو نړۍ دی هسې نه چې رانه ورور واخلي او خیر که په تش جیب درته راغلو د پیغور خو نه و خیر که په تش جیب درته راغلو د پیغور خو نه و ته خفه کېږه ما وصال به له چا پور واخلي پاچا صاحب قربان شم غزل درته وایم پاچا صاحب چې د ګلو ونې هر یو بند میوجات لري د ګلو ونې هر یو بند میوجات لري ستا ننګي ومنه سم د بیرې شات لري او ته راغږېږه چې قرار نشې ستا غږېدل نه دي سبل رقم خوږلات لري پاچا صاحب ته راغږېږه چې قرار نشې ستا غږېدل نه دي سبل رقم خوږلات لري او ته صرف زړه راکه د خلکو هیڅ پروا مه کوه څوک به مې مخته راشي څوک دومره اوقات نه لري زبردست دی علمای کدی ملا روان کړم ویلې جاب کورړنګیا ما ویلې زه ځم در سره کلی مو جماعت لري
له میکدې ملا روان کړم له میکدې ملا روان کړم ویلې ځه کورړنګیا ما ویلې زه ځم در سره کلی مو جومات لري پوښتنه شوې ده دومره تپوس څه کړې لنډ به درته ووایم چې څوک مین وي هغه دلته زړګی مات لري بېشکه دومره تپوس څه کړې لنډ به درته ووایم چې څوک مین وي هغه دلته زړګی مات لري او دشمنه ته زمونږ خاورې ته سپک ونه ګورې خاوره مو کونډه نه ده لا هم امارات لري دشمنه ته زمونږ خاورې ته سپک ونه ګورې خاوره مو کونډه نه ده لا هم امارات لري او دغه بیت د خاص پاچا صاحب ته ډالۍ وي چې مغروره نه دی هسې ستا نظر کې داسې ښکاري مغروره نه دی هسې ستا نظر کې داسې ښکاري پاچا ملګری کړه چې څه رقم طبیعت لري ډېره مننه جار شم خیر اوسه هم له دې هم له هغې پسې خراب یم زه له هر زاویې پسې خراب هم له دې هم له هغې پسې خراب یم زه له هر زاویې پسې خراب یم درده بس نه دی له دې پسې خراب یم درده سترګې کلرې پسې خراب یم او یاران ولې هر څه ګپ ګڼي زله په درشمې سپارې پسې خراب ډېر ښه بیت دی ډېر بهترین و پاچا صاحب ناز و ادا یې پسې هم وکړه ناز و ادا یې پسې هم وکړه زما سودا یې پسې هم وکړه او په یو سترګه کې زندګي واخیسته په یو سترګه کې زندګي واخیسته نری مسکا یې پسې هم وکړه او زړه مې هغې ته په ټوپونو ورتلو زړه مې هغې ته په ټوپونو ورتلو لږه درزا یې پسې هم وکړه او بېګا یې هم وهلې سوي چیغې چیغه ده بیا یې پسې هم وکړه او یوې جینۍ جانان په خدای سپارلو لپه دعا یې پسې هم وکړه د حقیقت په مخ یې خور کړو پلو د حقیقت په مخ خور کړو پلو شرم حیا یې پسې هم وکړه زبردست دی زما ګیله د هیچا نه وه د عضله کېده زما ګیله د هیچا نه وه د عضله کېده په زړه به یو څه وو خو هلته به بیا بله کېده د برېښنا پړکو ته اوس هم ګڼ سلامونه کوم د برېښنا پړکو ته اوس هم ګڼ سلامونه کوم سپېره قسمت ستا ناڅاپي غېږه دا کله کېده او تا به د ژبې سره هیڅ ډول احتیاط نه کوو خو تا به هره چاره هره بالا خپله کېده او پښتون کار څومره لوېدلو پاڅېدلو به هم پښتون کار څومره لوېدلو پاڅېدلو به هم د حق ناره به چې کېده نو د کابله کېده زلفې کږې وږې پر مټو د ماښام رنګونه زلفې کږې وږې پر مټو د ماښام رنګونه ویره د هر سړي د داسې یو ځنګله کېده او د حقیقت د درکولو خلک ډېر کم وو د حقیقت د درکولو خلک ډېر کم وو فریاد ناره ورسره چیغه د غزله کېده مننه اوس راته سر د لارې نیسې په سترګو ړوند شې په ګاونډ دې ستره شومه او خدای به مې زړه له تا نه تور کړي په دعاګانو به مې غواړې نه به یم او د زړه رضا دې وه چې لاړې ګنې قرآن دې په سر چانې ومه او په مېلمنو دې ډزې وشه تر نیمې شپې پورې یوازې ناسته ستا په ناڅاپي راتګ به
داسې یو دستور کړمه های های مسک بشم د زړه نه ظاهر به ځان مغرور کړمه اوهو ستا په ناڅاپي راتګ به داسې یو دستور کړمه مسک بشم د زړه نه ظاهر به ځان مغرور کړمه او زړه به چیش قرار شه داسې مست خوبونه ما وینه ژوند ته به طلای ورکړم او ځان به ښه مشهور کړم اوهو اوهو او څه د بېوسۍ اوښکې دې راوستې زما په مخ خدایه زوروره څه بې وخته دې مجبور کړم های 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 څه د بېوسۍ اوښکې دې راوستې زما په مخ خدایه زوروره څه بې وخته دې مجبور کړم او ستا اخلاص مې ولید ملګریه ما په هغه ورځ پورې دې لسین کړم او ګډ دې په سور ورکړم اوهو ستا اخلاص مې ولید ملګریه ما په هغه ورځ پورې دې لسین کړم او ګډ دې په سور ورکړم او چرته د انصاف تله چې ښه سر ورته ووهم چرته د انصاف تله چې ښه سر ورته ووهم چرته د انصاف تله چې ښه سر ورته ووهم ولې دې پن کې د نه سړي مزدور کړم های های واه 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 او زما دوسته هیواده زما به دا چرته له زړه وځي ګل افغانستان وم په نړۍ باندې دې چور کړم اوهو اوهو پاچا صاحب زما دوسته هیواده زما به دا چرته له زړه وځي ګل افغانستان وم په نړۍ باندې دې چور کړم او بیا که چرته راغللې په خپل سره د وصال زړه ته هډ به مې لرګای کړم وجود به مې تنور کړم واه اوهو بیخي بهترین مننه پاچا های صاحب های ډېر عالي و ډېر زبردست و مننه په خبرو دې ډاکټره نه پوهېږم اها دومره وایم زړه مې درد کوي خوږېږم های های د ناکام محبت مه راکوه ډاډ ستا د عمر نه سوا پکې پوهېږم اها باور نه لرم چې پاتې ژوند به ښه شي باور ژوند مې ډنډ دی او زه ښه پکې ډوبېږم واه اوهو پاچا صاحب وایي د روان ټرین په سره دواړه سره ناست یو مال در جوخت مې کړه که نه د نه غورځېږم های 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 او د موبایل په شیشه پروت عکس ته وایم ته مخ واړوې نو زه چا ته غږېږم واه قربان همدا بیتونه راته یاد وو. حقیقت زبردست صاحب دوار ورکړي حقیقت صاحب ته حقیقت صاحب په راسته د کوهي کاپ راتښتېدلې په راسته د کوهي کاپ راتښتېدلې خاپیره د کوهي کاپ راتښتېدلې اها او د دنیا د ذاته کله معلومیږي د دنیا د ذاته کله معلومیږي دا جنې د کوهي کاپ راتښتېدلې ډېر علي دی او دغه شوخه دغه پوخه دغه ورانه دغه شوخه دغه پوخه دغه ورانه په مستۍ د کوهي کاپ راتښتېدلې او په کېږدۍ کې پرښته غوندې ادا ده په کېږدۍ کې پرښته غوندې ادا ده که کوچۍ د کوهي کاپ راتښتېدلې ټپاماره با احساسه او باننګه ملالۍ د کوهي کاپ راتښتېدلې واه واه او انتها د ښایستونو حقیقته انتها د ښایستونو حقیقته لیونۍ د کوهي کاپ راتښتېدلې زبردست دی واه مننه او چې تا وعدې ماتې کړې ما هم له تا توبه وکړه ستا باوجود مې ستا د مړینې جنازه وکړه های های اوهو پاچا صاحب ستا وعدې ماتې کړې ما هم له تا توبه وکړه ستا باوجود مې ستا د مړینې جنازه وکړه های های په انتظار مې ټوله شپه سړه ته تېره کړه د حال پوښتنه مې بیا یار په لمر خاته وکړه اوهو په انتظار مې ټوله شپه سړه ته تېره کړه د حال پوښتنه مې بیا یار په لمر خاته وکړه او د خلکو شرمه یې د لاس ونیوم پورته یې کړم کیني لالي مې یو دوه ساعته ننداره وکړه های های اوهو
های های پاچا صاحب ها د خلکو شر مې د لاس ونیوم پورته یې کړم کیني لالي مې یو 2 ساعته ننداره وکړه واه او د محبت د حوصلې ثبوت لرم هلکه د یار په یو سلام مې یو کال گزاره وکړه واه واه ډېر بهترین ډېر بهترین د محبت د حوصلې ثبوت لرم هلکه د یار په یو سلام مې یو کال گزاره وکړه ای ها او دا که کړی نه ده ها دا اوس له مغزو تشه ده کني بلا بلا کارونه مې په ده وکړه اوهو اوهو دا که کړی نه ده دا اوس له مغزو تشه ده کني بلا بلا کارونه مې په ده وکړه او دومره ګیلې دومره خبرې درته زه لرمه دا مې ارمان دی که مې تا سره یوه شپه وکړه ای های 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 باچا صاحب دومره ګیلې دومره خبرې درته زه لرمه دا مې ارمان دی که مې تا سره یوه شپه وکړه او چې له ما نه شرمېږي زه هم ورنه نه شرمېږم وصال اول ځل باندې سمه فیصله وکړه واه واه ډېره مننه زبردست پاچا صاحب هغه قادر شاه وایي وایي زه ورته پټ وم یو مین د بل خولګۍ اخیسته زه ورته پټ وم یو مین د بل خولګۍ اخیسته داسې خراب شو لکه موږ به چې ګني ماته واله